کیسه ده په دوو برخو وي خو راز د مینې یو که کیسه ده په دوو برخو وي کیسه ده په دوو برخو وي خو راز د مینې یو که غزل ټپه سندره کوه ساز د مینې یو که زیان مو لیده خو بیا مې هم دا شیکي کوله زیان مو لیده خو بیا مې هم دا شیکي کوله خلکو پیسې ګټلې مونږه شاعري کوله ګرانو مینوالو ستړي مشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریانده وړ یم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو د پته ده چې موږ د تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې د کار او د معیار ادیبان لیکوالان شاعران در وپېژنو نو نن راغلی یو شمالي وزیرستان هدا کې کلي ته چېرته چې زینت الله حبشي صاحب ژوند کوي نو زینت الله حبشي صاحب سره ما د هندارې پروګرام یو ځل وړومبی هم د سره مرکه کړې ده چې هغه تاسو زما په یوټیوب او په فیسبوک پاڼه باندې کتلی شئ او دغه ویډیو په ډسکرپشن کې به زه لینک ورکوم هغې نه تاسو د ده د ژوند په حواله استفاده کولی شئ نو نن راغلی یو د سره به د شاعرۍ په هکله خبرې اترې کوو او تاسو ته به په دویم ځل دنه تاسو دپاره شاعري ریکارډ کوو نو په ټولو نه اول خو زه په خپل پروګرام هنداره کې په دویم ځل زینت الله حبشي صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي مه شي یا ستړی مه شي مهرباني ډېره مهرباني نو یقینا چې د شکریې ادا کول مستحقي ځکه چې دومره لرې نه چې موږ درېیو دي اتو سراریان صاحب د عالم صاحب شکریه ادا کوي مننه حبشي صاحب چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت وایستلو او په پروګرام هنداره کې مو راسره نستې وکړو لکه څرنګه چې ما په شروع کې وویل چې تاسو سره ما وړومبۍ مرکه کړې ده نو هغه میناوال کتلی شي نو دا ځل به زموږ په هنداره پروګرام کې زموږ میناوالو ته تاسو څه ډالۍ کوئ مهرباني آریان صاحب پهله خو به څه داسې روماني شعرونه در سره شریک کړي ارشاد دی خو څه مخشني ارشاد څه دا غوندې چې تکه هر څه یې پرېښودی دې نه شم تکه هر څه یې تکه هر څه یې پرېښودی دې نه شم ځکه چې زړه یې پرېښودی دې نه شم زبردست دا بیا اورم تکه هر څه یې پرېښودی دې نه شم ځکه چې زړه یې پرېښودی دې نه شم او تر نیمې لار پورې یاري نه کوم چې ته خو نه یې پرېښودی دې نه شم څه زبردست تر نیمې لار پورې یاري نه کوم چې ته خو نه یې پرېښودی دې نه شم زبردست یوه کتاب در سره شریک کوم ارشاد علم صاحب ته چې ساس کې سړه لغړې ونه ساس کې سړه لغړې ونه هوا په منډه سپرلې راوړي ساس کې سړه لغړې ونه هوا په منډه سپرلې راوړي اوربل یې سم په ګلو جوړ دی د ګوتو مینځ کې ازغې راوړي څه زبردست دا بیا اورم مهرباني چې ساس کې سړه لغړې ونه هوا په منډه سپرلې راوړي اوربل یې سم په ګلو جوړ دی د ګوتو مینځ کې ازغې راوړي زبردست شیرینه در سره شریک کوم آریان صاحب رنګ په سنس روماني ده خو د حقیقت خبرې دی پشه ارشاد چې خولې خولې شم چې خولې خولې بدن ووینم خولې خولې شم چې خولې خولې بدن ووینم خولې خولې شم چې خولې خولې بدن ووینم لکه په ژوند باندې چې مرګ و ځنکدن ووینم څه زبردست مهرباني وي چې خولې خولې شم چې خولې خولې بدن ووینم لکه په ژوند باندې چې مرګ و ځنکدن ووینم او د ژوندانه په ارمانونو مې خپسه کیني د ژوندانه په ارمانونو مې خپسه کیني چرته چې مړی وینم چرته چې کفن ووینم د ژوندانه په ارمانونو مې خپسه کیني چرته چې مړی وینم چرته چې کفن ووینم یو بله داسې کتابونه در سره شریک کوم ارشاد چې ملاوټ چې پکې نه وي ګوړه ښه ده
ملاوټ چې په ملاوټ چې پکې نه وي ګوړه ښه ده چې په نورو وي لړلې کندې ورک شي. واه زبردست. ملاوټ چې پکې نه وي ګوړه ښه ده چې په نورو وي لړلې کندې ورک شي. واه او ستا تر کور لکه وبغلې درځم خو ستا تر کور ستا تر کور لکه وبغلې درځم خو زما مخې ته تړلې بندې ورک شي. واه زبردست ډېره لا رواني څه شیرینه در سره شریکوم نه را چې کیسه ده په دوو برخو وي خو راز د مینې یو کا. کیسه ده په دوو برخو وي کیسه ده په دوو برخو وي خو راز د مینې یو کا. غزل ټپه سندره کوه ساز د مینې یو کا. واه څه زبردست بیا کیسه ده په دوو برخو وي خو راز د مینې یو کا. غزل ټپه سندره کوه ساز د مینې یو کا. او په رنګ رنګ آوازونو به د هېڅ ونه رسېږم. په رنګ رنګ آوازونو به د هېڅ ونه رسېږم. په رنګ رنګ آوازونو به د هېڅ ونه رسېږم. یا ژبه د یوه کا یا آواز د مینې یو کا. یا ژبه د یوه کا یا آواز د مینې یو کا. آزاد نظم در سره شریکوم. ارشاد. عنوان یې د فنا. ای جیاره حبشي چې ته فني یې د فنا د کلي او تصور هم نه کې چې کنې زه به چېرې خاوره شم فنا به شم او ورک به شم جدا به شم. یاره حبشي چې ته فني یې د فنا د کلي او تصور هم نه کې چې کنې زه به چېرې خاوره شم فنا به شم او ورک به شم جدا به شم. نو دا خو بده نه ده کبر نه دی زیان نه دی. نو دا خو بده نه ده کبر نه دی زیان نه دی ځکه چې مثال ته یو افسانه شوې یا ناول شوې یا ډرامه شوې. ځکه چې مثال ته یو افسانه شوې یا ناول شوې یا ډرامه شوې نو ستا حاز هم شته درمیان هم شته انجام هم شته. نو ستا حاز هم شته درمیان هم شته انجام هم شته. یوه نه یوه ورځ به یو آخري پرده وي. یوه نه یوه ورځ به یو آخري پرده وي. کیسه چې سر ته رسي کیسه به سر وخوري. کیسه چې سر ته رسي کیسه به سر وخوري. مهرباني یاره تاسو نه ډېره مهرباني. الله حبشي داور صاحب چې موږ سره مو ښکلي کیته او نظم شریک کړلو. د پروګرام په دې آخري برخه کې به په دویم ځل زموږ مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ پیغام خو څه چې په مخکې مرکه کې مې ویلي دي چې د خپلې مورنۍ ژبې یې سره مینه لرل یې سره محبت لرل دا د خدای پاک یو د تخلیق یو علامت ده چې بل سړی په بله ژبه شی علم حاصلوي زه پښتو شی حاصلوم. دا د خدای پاک تخلیق د خدای پاک د ذات یو نشاندهی ده چې مختلف خلق مختلف کوي مینه مختلف ژبې وي. موږ خپل ژبه پښتو ده پښتو سره مینه لرل خپل ولس یا پښتانه چې سیمره دي خپل ژبې سره د مینه ولري. دا پیغام ده. ډېره مننه. مهرباني. ډېره مننه حبشي داور صاحب چې موږ ته خپل قیمتي وخت وایستلو او په پروګرام هنداره کې مو را سره نستې وکړو. ګرانو مینوالو دا حبشي داور صاحب چې د سره مو په دویم ځل د هندارې پروګرام وکړو. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.